अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़्लमून। वज़रब अल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि फमन इज़्तुर्र ग़ैर बाग़िन वला आद फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। यौम तअती पागवरस चिराबशी कुल्लु नफ्सिन हर यौकस तुजादिलो की जगड़ बकई अन नफ्सिहा दख्पल जान ला तरफना व तुवफ़्फ़ा और पूरा बवर्कड़ेशी कुल्लु नफ्सिन हर यौ कस्ता मा अमिलत सचिदा अमल कड़ी वी वहुम ला युज़लमून और पद्वईबा जुल्म नशी कवले। वज़रबल्लाह और बयान करो अल्लाह ताला मसलन यो मिसाल क़र्यतन द यो कली कानत कि वो अगा आमिनतन मुतमइन्नतन प अमन आराम निवुन के यअतीहा रातलबा अगैता रिज़्क़ुहा रिज़्क़ दा गई रग़दन फराहा मिन कुल्ल मकान द हर ज़ायना फ़कफ़रत बिया नाशुक्री उकरा दग़ कली बिअनउमिल्लाहि अल्लाह ताला द नेमतुन फ़अज़ाक़हा अल्लाहु पस उसको अगैता अल्लाह ताला लिबासल जूइ जामद लुगे वल खौफ़ि औ द यरे बिमा प सबब द अगसचे कानू यस्नऊन दोइबा कवल। वलक़द जाअहुम औ बेशक राग द्वैता रसूलुन यो पैगंबर मिनहुम द द्वैना फ़कज़्ज़बूहु पस द्वै दरुगजन उगना अगा फ़अख़ज़हुम नो उनिवल द्वै लरा अल अज़ाब अज़ाब वहुम ज़ालिमून औ द्वै ज़ालिमान। फ़कुलू पस खुरई मिम्मा द आवसना रज़क़कुमुल्लाह चे रोज़ी दर कड़िदा तासुता अल्लाह ताला हलालन हलाला तय्यिबन पाकीज़ा वश्कुरू औ शुक्र कवई निअमतल्लाहि द नेमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु कचरितासो हम द अगो ताबुदून इबादत कवई। इन्नमा हर्रमा बेशका अगो हराम कड़िदा अलैकुम पतासो अलमैतता मुर्दारा वद्दमा औ बिना वलहमल खिंजीरे औ वखद खिंजीर वमा औ अगस
اوهل لغیر الله به چې په نامه یاد شي د غیر الله، چې په نامه یاد شوی وي د غیر الله. فمن اضطر بیا څوک چې مجبور شي غیر باغ نافرمانه نوی ولا عاد او نه د حد نه تیریدونکې وي، فإن الله بشک الله تعالی غفور بخون کې دی، رحیم مهربان. د سورہ نحل 111 نواخلی 115 نمبر آیت پورې نننی درس کی شامل دی. اللہ جل جلالہ د دې رکوع په سر کې د قیامت منظر هغه مخامخ کړی دی چې هغه ورځ د جزا او د سزا ده. هر معاشره کې موږ وګورو دنیاوی لحاظ سره چې کوم ځای کې د جزا او د سزا قانون موجود دی نو هلته کې معاملات ټول صحیح چلی، او چې په ښه کار باندې شاباشي نه او په بد کار باندې سزا او نیول نه، نو بیا هغه معاشره کې داسې بګاړ راشي چې هلته کې بدامني وي، بے انصافی وي، ظلم وي، عدل نه. نو بالکل دا شان دی د آخرت چې کوم ورځ ده دغه هم د جزا او د سزا لپاره. د عمل ځای دنیا دی، دارالعمل دنیا دی، او دارالجزا هغه آخرت. الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې هر یو کس په دغه ورځ راشي او د خپل ځان د بچکولو فکر وي چې څه طریقې سره نننۍ ورځ کې زه کامیاب شم، زه د هر سنه بچ شم، او دا کوم عذابونه او دا ګرمي او دا تکلیفونه دي دا ماته رانږدې هم نشي. هر کس په پریشان دی تر دې پورې چې پیغمبران به هم وایي نفسي نفسي، چې نن هم ماته د خپل ځان یره. دا شان هر یو کس په هم د خپل ځان د هلاک کېدو د تپا کېدو په یره کې. بیا په دغه ورځ داسې انصاف او د عدل طلبي چې توفا کل نفس پورا عمل چې څنګه کړي څومره کړي سم مقدار هم د هغې په حساب سره پورا بدله بدلتا ملاویږي. ما عملت څه چې کړي نیک عمل یې کړی دی نو پورا د هغې بدله، او بد عمل یې کړی دی نو پورا د هغې بدله. وهم لا یظلمون، او ظلم به نه کېږي. څه مطلب چې ګناه یې کم کړی دی او د هغې سزا ورته زیاته ملاوي شي، داسې به نه کېږي. یا نیکي یې ډېره کړې ده او د هغې په بدله کې چې کوم اجر دی هغه ورته کم ملاوي شي، نه، لا یظلم، یو کس باندې به ظلم نه کېږي. بیا دې نه بعد الله جل جلاله یو مثال بیان چې یو کلی و او هغه ډېر آسوده حال و، چین و، امن و، سکون و، انصاف و، هر قسم میوه و، هر قسم رزق و، د څلورو واړو طرفونه پرې راورېده. خو دې خلکو بیا د الله رب العزت د دغه نعمت د دغه انعام ناشکري ناقدري وکړه. نو چې کله الله رب العزت یو نعمت چاله ورکړي او د هغه نعمت قدر ونه شي بلکې ناشکري او کفران وشي، نو بیا الله رب العزت دغه دواړه څیزونه یعنی امن او رزق دواړه ترې نه واخلي. د هغې په بدل کې څه ورکړي؟ لباس الجوع والخوف، لوږه یعنی قحط او خوف یره په هغې باندې مسلط. او دا څه ازمیښت نه و بلکې بما کانوا یصنعون،
دا غي د عمل دنیا کې او بدلا. مفسرین لیکي چې دې کلی نه مراد د مکه مکرمه دا کله و دې خلکو له الله رب العزت د رزق فراوانی او د رزق کو شایش او فراخي ورکړ. دا وځي کې بالکل امن مکه مکرمه کې با غټ غټ دشمنان هم کرال هغه به یو بل تسنوي دغه حدود حرم با هغه احترام کو. بیا دیل الله رب العزت یو نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې ور فکفرت دینا شکر یو دور زنا دیار لسکال دای سره مکمل ازادي و یہ دیار لسکال کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره تنگ چې هغه په هجرت باندې مجبور اخره کې د قتل منصوبه جوړ الله تعالی ته حفاظت. حالکه دا هم هغه قوم نه چې سلويخ کالا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند د دوی په مخ کې تیر شو او هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د ایماندارۍ او د امانت گواهی ورکړه. هغه نه تاسو ته زو وایم چې دا غر نشاته یو فوج تیار دی او تاسو باندې حمله کوي او به منئ ټول وکړه افا موږ د ښکاری خو نه او کچره تاسو وې نو بیا به موږ یقین کوو ولې چې تاسو دې جبه نه موږ چرته درو نه دی اورېدل نو دومره یقینو او چې هغه جبه نه وې چې قولوا لا اله الا الله تفلح د یو معبود د عبادت داغه د وحدانیت داغه د توحید داغه د یووالي گواهی ورکړي دنیا آخرت کې وکامیاب شي. نو دې خلکو انکار دا چې ناشکری وکړه فازاقهم الله نو بیا الله رب العزت په دې باندې دنیا کې یو عذاب د دوه سيزونو راولېږي یو جو یو خوف د لوګي او د یاري دې ته هر وخت یاره وا اوس په باندې سو حمله او دا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ځان لاړ د مکه مکرمه دا خو نبی علیہ السلام سره وعده وا چې کوم ځای کې تاسو یې هغه ځای کې عذاب نه راځي. مکه مکرمه نه چې څنګه دی وته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لپاره خیره اوزارو کړو چې الله په دوی باندې د یوسف علیہ السلام د زمانه هغه قحط په شان دي قحط راوړي بیا په دې باندې قحط راوړي خوف او يرب او دا وکاله کو د قدرتی اجناس د خوراک کا سيزونه عام سيزونه هغه نه ملات دي هدا پوري حالات را بیا دا وخت د دې مشر ابو سفیان رضی الله تعالی دا پورې خلای ایمان نه راوړ نو دې لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا مدینه طیبه ته او د نبی علیہ السلام سفرو په دغه موقع یا په بل موقع د مدینه ته چې دن تللی دي نو مې خپل لور کړلا ام حبیبه رضی الله او داسې غیرتی لور و په دین اسلام کې داسې غیرتمند و چې څنګه هغه کټ کې ناسته نو هغه فور هغه ورګه هغه بسترای اوچته کړ. ابو سفیان ډېر حیران شو چې لوري دا بستر زما قابل نو که زه د دې قابل نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته ارشاد فرمایي چې دا د پاک رسول علیه الصلاۃ والسلام پاک بستر په دې باندې مشرک نشي کېناس یعنی ګوره دا غي رشتہ داری هغه په دویم نمبر و اول نمبر باندې لا اله الا الله محمد رسول دا غي قربانه دی لا اله الا الله د پاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذات د پاره فاخو سچے سوچا مسلمانان دو غلطان پکې نو چې په ظاهر کې بل څه او زړه کې بل څه
بالکل صفا سیده سیده. نو ابو سفیان لاړ بیا نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړي او اے محمد موږ استاد سره رشتہ داران قریش مستقبل قبیله ده او هغه کې وړ وړ ماشومان زنانا بوډاګان د دې قحط لاسه د قحط لاسه هغه چې خراب دي. تاسو د الله نه سوال وکړئ خپل رب نه سوال وکړئ. زمونږ ګور کافر دی خو د نبی علیہ السلام په دعا یقین. نبی علیہ السلام لا سوچت یا الله دین دا شی لر دا قحط نه لر دا خوف نه لر د الله رب العزت رسول علیہ السلام دعا سره دا غینا قحط وقال بعد لرس ولقد جاءهم رسول من الله تعالی دې سره د الله رسول راغله دا هغه نعمت فکذبوه دی هغه دروغجن وګڼ دا هغه تکذیب یو فاخذهم العذاب بیا د اغینه بعد د عذاب راغله دا د خوف او د لوګي چې کوم عذاب دی دا دغه نعمت د ناشکرۍ نه پس د نبی علیہ السلام د انکار نه پس او دې ته پورا موقع ملاوي شي. دیار لسکاله سره لګ مده نه ده دیار لسکاله کې دی هر څنګه د دې ازمیخ وکړي نو چې پته ولګي چې بس دی اوس ایمان نه راوړي هغه نه بعد دی باندې عذاب خاص کر بیا د غزوه بدر عذاب چې په دی را او یا کافرانو د دی ذلیل شو مردار شو او یا د دی مشران داسي چې هغه کې دا یو لوی ذلت ول دی لپاره. فکلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا الله جل جلاله حکم دی چې حلال او طیب رزق چې الله تعالی تاسو له درکړي هغه نه خورئ او د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ چې ملاويږي هغه باندې الله شکر ادا کړئ. کچري واقعي تاسو دا خالص عبادت کوم یعنی خالص عبادت کوم کې هغه کس ته چې شکر هم دا واده د انسان د ژوند کې دو کیفیت دي. یو دا چې دته یو انعام ملاو شوی او یو دا چې انعام لا نه دی ملاو شوی. نو چې کوم شی ورته ملاو شوی دی په دې هر وخت د الله شکر کوي یا الله ستاسو شکر دی دا دې را کړی دا دې را کړی دا دې را کړی. او چې کوم نه دی ملاو شوی ناغه لپاره د الله سوال یا الله دار الله یا الله دار الله دا دوه کیفیت دي. کله دې مونږه هر وخت د دعا کیفیت ځان سره یعنی خلکو کومه کې دا الله سبحانه دا ضروري زړه کې یا الله سترګې درا کړې ساده وجود دې را کړې دې صحت دې را کړې کاروبار دې را کړې دې دکانداری دې را کړې ملازمت دې را کړې اولاد دې را کړې الله ساده یا الله دا زوی والا حافظ قرآن جوړ دا نعمت را سره یا الله دل د دین علم ور دا استاد سره تاسو د الله نه سوال کوئ لیکن چاته خودنه یا چا په مخ کې نه بس زړه کې الله سره. نو دا دوه کیفیت چې چا ځان باندې دعا سره د دې استقبال وکړو الله جل جلاله هو د نعمتونو کې اضافه کوي کم ورکړي دي هغه کې به استقامت ورته ملاوي مداومت او همیشواري به ملاوي او چې کوم نشته ورسره هغه ول الله رب العزت ورکړي. انما حرم نو ظاهر ده چې کوم شی حلال نه دی نو هغه حرام نو هغه کې سلور سيزونه بیان شي. مردار دی یعنی کلمه په ونه ویل شي حلال نه کړی شي ذبح نه کړی شي او دا شان په خپل مرګ مړ یا راوړل مړ شي یا کانی سره اوښتن مړ شي یعنی څه تبعی وجه ده چې دا غي د وجه هغه مړ شي نو هغه حلال نه. دویم نمبر باندې ودما وینا دا بيدون کې چې کوم وینا ده دا حرام ده اسکل جائز نه. دریم نمبر باندې د خنزیر غوښه د خنزیر غوښه چې غوښه استعمالي باقی نور څه الله سره نه استعمالي غوړې چې کوم شي نه غوښه خو خنزیر دا څه شی دی چې د غوښه د اډو کې د سرمن هیڅ قسمه دا استعمال جائز نه دی. دې ته نجس العين وي مکمل نجس او پلید
ناپاک. او سلورم شی چې د دین هم زیات بره دی، هغه شی، هغه سیز، هغه ساروی یا هغه پخلی چې هغه باندې د الله نه علاوه د بل چا نوم واغست. دا مې د فلانکی بابا په نوم باندې، فلانکی بابا په نوم باندې حلالو، یا فلانکی قبر والا په نوم باندې ورکو، نه دا څه باندې یا الله تاسو په نوم باندې ورکوم، دې ثواب فلانکی تورس. صحیح طریقه دا مور افکار نه نکونو ته دا ثواب ورسو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، اصحاب ته، اولیاء ته دا ثواب ورسو. خو د پیغمبر په نوم باندې، د فرښتې په نوم باندې، د صحابي په نوم باندې، د ولی په نوم باندې قربانی کول، ذبح کول، خیرات کول، دا صحیح طریقه سره چې الله دا خیرات ما ستا په نوم باندې برابر لګنه ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرې تاسو خالص د هغه عبادت نو عبادت د بدني التحیات لله، زبانی عبادت، والصلوات بدنی عبادت، والطیبات مالی عبادت لله. زهر التحیات کی دعوایم یا الله دا هر څه استاد پاره او عملی طور باندې د بل چا په نوم باندې، نو دا د بل چا په نوم باندې، د الله نه علاوه غیر الله په نوم باندې، د الله د علاوه د چا په نوم باندې چې څه ورکړې شي، الله تعالی وی دا څلورم نمبر باندې ټولو کې د دریو نه هم زیات سخت حرام. ها یو صورت الله تعالی استثنائی صورت یا ایکسپشنل کیس سے بیان کړی دی چې یو کس داسې دی چې هغه داسې لوګي حالت دی چې هلته د خوراک هېڅ هم نشته یا د څښاک هېڅ هم نشته، او که چېرې دا مردار یا حرام نه خوري یا نه څښي نو دی به مړ شي. نو خپل ځان بچ کول دا فرض دی دپاره هغې حرام نه هم دی لقمه اغوستی شي، خو غیر باغن دی د نافرمانۍ په نیت باندې نه خوري چې زه حکم ماتوم، نه استغفار به ورسره کوي، ولا عادن او نه د مزې اغوستو لپاره چې په دوو لقمو باندې دی بچ کېږي، د حرامو دوو لقمو باندې، درېیمه که دی خوري دا زیاتې ده، ولا عادن د حد نه به نه تېري. نو فإن الله غفور رحیم، نو بیا الله رب العزت بخونکی مهربان، یعنی په دې عمل باندې اگر چې اجازت ده خو بیا به هم استغفار کوي، معافي به غواړي د الله نه، نو الله رب العزت بخونکی مهربان دی. الله تعالی دې مال تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. یوم تأتی فهغه ورځ چې رابشي کل نفس هر یو کس تجادلو چې جګړه وکړي عن نفسها د خپل طرف نه، وتوفا او پورا به ورکړی شي کل نفس هر نفس ته ما عملت څه چې د کړي وو، وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی. وضرب الله او بیان کا اللہ تعالی مثلا مثال قریتن دیو کلی کانت چی وہ آمنتن اغپ امن مطمئنتن آرام نیون کے یأتیہا رات للبا پا اغیتا رزقوها روزی دا غی رغدن فراخا من کل مکان دا ہر زائنا فکفرت بیا ناشکری اکڑا دا غکلی بی انعم اللہ دا اللہ تعالی دا نعمتنو فاذاقها اللہ پس اسکولو اغیتا اللہ لباس الجوعی جامد لگی والخوف او د یری بما فسبب د اغس کانو یصنعون چې دوی وکول ولقد جاءهم او بشکر هغه دوی ته
रसूलुन यौ पैगंबर मिनहुम दद्वैना फकद्दबूहु पस द्वै दरोगजन उगड़ा अगा फाखदहुमुल अज़ाबु पस उनी वद्वै लरा अज़ाब वहुम ज़ालिमून औ द्वै ज़ालिमान फकुलू पस खुरई मिम्मा द अगसना रज़क़कुमुल्लाहु कि रिज़्क़ दर कड़े दे तासु ता अल्लाह हलालन हलाल तय्यिबन पाकीज़ा वशकुरु औ शुक्र कवई नेमत अल्लाहि दा अल्लाह दा नेमत इन कुंतुम इय्याहु कचरता सो हम दा अगो ताबुदून इबादत कवई इन्नमा हर्रमा बेशक आगा हराम करे दे अलैकुम फता सुबांदे अलमैतता मुर्दार वद्दमा औविना वलहमल खिंजीरे औ वहद खिंजीर वमा औ अगस उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही चिन्ना अनुम पे याद शद गैरुल्लाह फमन इस्तुर्रा ब्यासोक चे मजबूर हशी गैर बागिन नाफरमान नबी वला आदिन औ नद हद न तेरी दुन के भी फइन्नल्लाह नो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बखुन के मेहरबान दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व आमिन रवातना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या